دې کې هیڅ شک نشته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه طریقه دا وه چې هغې به په خپل لاس باندې ذبحه کول. دوه ګډان به غسل، دواړه به ذبحه کول. د صحابي ذکر کوي وایي ما ته اوس هم ښکاري چې نبي سلام به د دې مخ په یو طرف باندې قدم کېښودلی او په خپل لاس به ذبحه کوو. په دې ډېر حکمتونه دي. خو که یو انسان ته عذر وي او کولی نشي یا څه بل مشکل یې ورته یا تکلیف یې ورته، نو هغه کولی شي چې سړی خپل ځان باندې یو بل کس معاون ونیسي او هغه ته ووایي چې ته دا ذبحه که لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د حجة الوداع په موقع باندې ډېرې هدایا ذبحه کولې، نو څه خپل لاس باندې ذبحه کړې او باقي علي رضی الله تعالی عنه ته وسپارلې چې دا عمل ته وکړه. یا علي رضی الله عنه داسې وایي چې موږ ته د الله رسول حکم کړی دی چې د دې دا څرمنې او زینونه صدقه کوي او قصاب ته د قصابۍ په اجرت کې مو ورکوي. معلومیږي دا چې هغه دور کې داسې وو چې قصابانو به هم ذبحه کول. خو ډېر غوره او بهتره دا دی چې دا عبادت دی، سړی په خپله په دې خپل لاس باندې وکړي، دا به ډېر بهتره وي. وجه دا دی خو د الله د نبي طریقه دا ده، یو دا ده چې انسان ته په عبادت کې څومره مشقت ورسېږي او عمره ثواب هغه ته میلاویږي او داسې نورې فایدې ورپکې